قرآن کریم او د فرعون جسد. آیا قرآن کریم له تاریخي معجزو څخه یو هم د فرعون جسد دی؟ د فرعون د جسد په هکله ډېر عالمانو او پوهانو تحقیقات کړي دي چې تر ټولو مهمې څېړنې یو مشهور فرانسوي عالم موریس بوکایل ترسره کړي دي. بوکایل لوړ فرانسوي شخصیت و چې د پوهې او علم لوی رمز و. په داسې کورنۍ کې پیدا شو چې پلار او مور یې فرانسویان وو. هغه نصراني ستر شو. کله چې د لیسې څخه فارغ شو د فرانسې پوهنتون کې د طب پوهنځي محصل او بیا عمومي اول نومره فارغ شو ترڅو د فرانسې لوی جراح ورڅخه جوړ شي. راځو اصل خبرې ته چې ډېر تعجبون او ایمان قوي کوونکی ده. کله چې د فرانسې پخواني رهبر فرانسون میترا په 1981 کال کې د فرانسې مشر شو، د مصر د حکومت څخه یې وغوښتل چې د فرعون جسد د علمي څېړنو لپاره د فرانسې هېواد ته ور واستوي. مصر هم موافقه وکړه. کوم جسد چې فرانسې وغوښت کله چې د فرانسې هوایي ډګر ته ورسېد د فرانسې د هېواد تر پاچا پورې ټول د فرعون د جسد د هرکلي لپاره ورغلل. ټول داسې ودرېدل لکه ژوندی باچا چې وي. د هغې جسد ځانګړي مرکز ته د څېړنې لپاره ولیږل شو. ټول ستر عالمان او د طب پوهان ورته راغلي وو. په هغو کې یو هم د فرانسې ستر جراح پروفیسور بوکایل و. ټول متخصصین د مومیا په جوړولو بوخت وو، مګر د هغوی مشر بوکایل په بل فکر کې و. هغه غوښتل چې پوه شي چې فرعون څنګه مړ شو. ټوله شپه تر تحقیق وروسته دې نتیجې ته ورسېد د فرعون په جسد کې د مالګې بقایا پاتې وه. د دې ثبوت ورڅخه وشو چې هغه غرق شوی و. جسد زر د بخر څخه ایستل شوی او بیا مومیایي شوی ترڅو وساتل شي. مګر عجیبه کار دا و چې دا جسد د نورو فرعونیانو په نسبت روغ پاتې و. بوکایل نوې څېړنه کړې وه. هغه غوښتل په دې هکله دا څېړنه زر نشر شي او ډېره قوي څېړنه وه. په دې وخت کې چا ورته په غوږ کې وویل بیړه مه کوه، مسلمانان د دغه جسد د ډوبېدو په هکله ستا څخه مخکې خبر دي او خبرې کوي. بوکایل دا خبره رد کړه او ډېر په تعجب یې وویل دا حقیقت له ډېرو سپړلو کمپیوټري وسایلو او دقیقو څېړلو پرته نشي کېدلی. چا ورته وویل په قرآن کریم کې د فرعون د ډوبېدو ذکر راغلی دی او وروسته یې د هغې د جسد د روغتیا خبر ورکړی دی. بوکایل ډېر وارخطا شو. ویې ویل څرنګه دغه خبره کوئ؟ خال دا چې دغه مومیا په اصل کې په 1898 میلادي کال کې کشف شوه. خال دا چې د مسلمانانو قرآن کریم 1400 کاله پخوا موجود شو. دا څرنګه کېدای شي چې تر اوسه هېڅوک هم په دې حقیقت نه پوهېدل، نه یوازې عربان بلکې ټوله دنیا. له دغې شپې موریسن بوکایل ته خوب نه وتلو. ډېر خپه او په فکر کې ډوب و. ویلې دا خو شاید د دوی په مقدس کتاب لوقا او متی انجیل کې هم یو څه معلومات وي. د تورات نسخه یې په غور وکتله. تورات کې صرف دومره راغلي وو اوبه راستنې شوې، آسونه او د فرعون ټول لښکر د هغوی تر شا ور داخل شو. هېڅوک له هغوی څخه پاتې نه شول. بوکایل حیران پاتې شو چې په انجیل کې هم د هغې د جسد سالم پاتې کېدلو په هکله څه نشته. د فرعون جسد بېرته مصر ته په عزت ولیږل شو، خو بوکایل سرګردانه و ترڅو یې غوږو ته د فرعون د جسد د سالم پاتې کېدلو په هکله په سعودي کې د مسلمانو عالمانو د کنفرانس خبر ورسېد. خپل سامان یې ټول کړ او سعودي ته لاړ. هغه هلته د جسد د ډوبېدو په هکله خپل کنفرانس وړاندې کوه چې یو عالم پاڅېده او د هغې ټوله څېړنه یې د حکیم ذات په یو آیت کې وړاندې کړه. ژباړه: اوس به نو موږ یوازې ستا جوسه یعنې مړی وژغورو ترڅو له تا څخه وروسته جزاتو لپاره د عبرت نښه وګرځي، که څه هم چې زیاتره انسانانو زموږ له نښانو څخه غفلت کوي. یو دم د بوکایل نفس په حرکت راغی او چیغې یې کړل زه مسلمان شوم او په دغه قرآن می ایمان راوړ. دلته د قرآن حقانیت ثابت شو ځکه الله تعالی فرمایي ډېر ژر به موږ دوی ته خپلې نښانې په افاقو یعنې هیوادونو کې هم وښیو او د دوی په خپلو نفسونو کې هم، تر دې پورې چې دوی ته دا خبره څرګنده شي چې دغه قرآن په رښتیا سره پر حق دی. آیا دا خبره کافي نه ده چې ستا رب پر هر څه شاهد دی؟ بوکایل فرانسې ته په بل حرکت ولاړ. هلته یې 10 کاله د قرآن او نویو حقیقتونو سره سمون په هکله څېړنه وکړه. دغو څېړلو له پایلو وروسته نوموړي فرانسوي عالم یو کتاب ولیکو، قرآن کریم، تورات، انجیل او علم تر نامه لاندې، چې ټوله دنیا یې حیرانه کړه او خلکو ته یې ستر ستر الهي حقایق وړاندې کړل. د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو، که غواړئ دا ورته نورې خوندورې ویډیوګانې زموږ پر یوټیوب چینل وګورئ، د دې لپاره زموږ یوټیوب چینل ملاتړ وکړئ. زموږ د چینل څخه د ملاتړ لپاره همدا کافي ده چې دا ویډیو لاندې سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او ترڅنګ یې د زنګ نشان ووهئ. هیله ده چې دا کار د مهربانۍ له مخې وکړئ او که مو ویډیو خوښېده نو د سبسکرایب بټن ترڅنګ د لایک بټن هم ووهئ. او که زموږ د خپرونو په اړه کوم نظر لرئ نو هیله ده چې لاندې په کمنټ کې یې راته ولیکئ.